بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 122 آیته تر 129 آیته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل، ای زامنو د اسرائیل، اذکروا یادوی نعمت زما، احسان زما، التي هغه انعمتو چې پیرزوینه مې کړې، علیکم پر تاسو، و انی فضلتکم، او دا چې ما غوره کړي واست، علی العالمین پر خلکو. واتقوا، او ځانونه وساتئ، یوما له داسې ورځې، لا تجزي نفس چې نه ده پکوي هیڅوک، عن نفس شیئا له هیچا څخه شی، ولا يقبل او نه قبلیږي منها له هغه څخه عدل فدیه، ولا تنفعها شفاعه او نه ګټه رسوي ورته شفاعت، ولا هم او نه دوی ینصرون مرسته ورسره کیږي. ای د یعقوب علیه السلام زامنو، زما هغه نعمتونه در په یاد کړئ چې پر تاسې مې پیرزو کړي، او دا چې تاسو مې پر خلکو غوره کړي واست، او له هغې ورځې وویریږئ چې نه هیڅوک د هیچا پر ځای سزا په غاړه اخیستی سي، نه څه فدیه یا بدله ورڅخه اخیستل کیږي، نه کوم شفاعت ګټه ورته کوي، او نه مرسته ورسره کیږي. دلته یو ځل بیا د الله تعالی نعمتونو ته متوجه کول او د قیامت له سختیو ویرول یاد سوي، د دې لپاره چې مخاطبین له تیر سوي بیانه سم درس واخلي، امرونه یې عملي کړي، او منع سوي کارونه یې پرېږدي. په 122 آیت کې د الله د نعمتونو شکر غوښتل سوی، او هدف یې د قرآن منلو ته ترغیب دی، ځکه د قرآن له منلو پرته د الله د نعمتونو شکر نه ادا کیږي. د 123 آیت خلاص مطلب دا چې د الله په کتاب ایمان راوړئ، دا له عذابونو څخه د خلاصون یوازینۍ لاره ده. که څوک د الله په کتاب ایمان ونه لري، په هغو لارو نه خلاصیږي چې ستاسو په ذهن کې دي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، او چې کله وازمایي ابراهیم رب ده بکلمات په څه خبرو، فأتمهن پس پوره یې کړې، قال وی ویل انی جاعلک یقینا زه ګرځونکی یم ستا، للناس خلکو ته، اماما مخکښ سرلاری. قال وی ویل ومن ذریتی، قال ومن ذریتی، او ده وویل چې زما له اولادونو څخه هم. قال وی ویل لا ینالو نه رسیږي، عهدي منصب زما، الظالمین ظالمانو ته. چې کله د ابراهیم رب دی په څو خبرو وازمویی، نو هغه ده پوره کړي. الله وویل زه تا خلکو ته مخکښ سرلاری جوړوم. ابراهیم وویل زما ځینې اولادونه هم. الله وویل زما لخوا دغه ټاکلې دنده ظالمانو ته نه رسیږي. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، او چې کله وګرځوئ موږ همغه کور، مثابةً ثواب ځای، للناس لپاره د خلکو، وامنا او امن، واتخذوا ونیسئ من مقام ابراهیم لدریځه د ابراهیم، مصلا ځای د لمانځه،
وعهدنا او حکم وکړ موږ الى ابراهیم و اسماعیل و ابراهیم او اسماعیل ته ان طهرا دا چې پاک کړي بیتي کور زما للطائفین لپاره د طواف کوونکو والعاکفین او اعتکاف کوونکو والرکع السجود او رکوع کوونکو سجده کوونکو. چې کله مې دا د کعبې کور د خلکو لپاره د ثواب او غونډېدو ځای او د امن سبب وګرځوئ او ومې ویل د ابراهیم د درېدو ځای د لمانځه او دعا ځای وګرځوئ. ابراهیم او اسماعیل ته مې دا حکم ولېږئ چې زما کور د طواف کوونکو، اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک او سوتره وساتئ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او چې کله وویل ابراهیم ربي رب زما اجعل وګرځوه هذا بلدا آمنا دا وطن امن والا ورزق او روزي ورکړه اهله اوسیدونکو ته من الثمرات له حاصلاتو څخه من هغه چاته آمنه چې ایمان یې راوړی منهم لدوی بالله والیوم الاخر په الله او ورځ وروستنۍ. قال وی ویل ومن کفر او څوک چې کافر سو فامتعه نو فایده ورکومه قلیلا لږ ثم اضطره بیا اړباسم دی الى عذاب النار عذاب ته د اور وبئس المصير او بد ځای د ورتلو دی. چې کله ابراهیم وویل ای زما ربه دا یو خوندي ښار وګرځوه او هغو اوسیدونکو ته د حاصلاتو روزي ورکړه چې په الله او آخرت ایمان راوړي. الله وویل او څوک چې کافر سوی نو لږ به د دنیا د سامانه برخمن کړم بیا به د اور پر لوري تلو ته اړ کړم او دا بد ورګرځېدل دي. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ او چې کله پورته کول ابراهیم القواعد بنسټونه من البیت د همغه کور و اسماعیل او اسماعیل هم ربنا رب زموږ تقبل قبول کړي منا زموږ څخه انک یقینا ته انت همداته السمیع اوریدونکی العلیم پوره پوهی. ربنا رب زموږ وجعلنا وګرځوه موږ مسلمین تسلیم سوي لکه تاته ومن ذریتنا او له اولاد څخه زموږ امتا مسلمة لکه امت تسلیم سوی تاته وارنا او وښیه موږ ته مناسکنا عبادت لاره زموږ وتب علینا او توبه راوړې پر موږ انک یقینا ته انت همداته التواب ډیر توبه منونکی الرحیم مهربان یې. ربنا رب زموږ وابعث او ولیږي فیهم په دوی کې رسولا پیغمبر منهم له دوی څخه یتلو چې تلاوتوي علیهم پر دوی آیاتک آیتونه ستا ویعلمهم الکتاب والحکمه او ورزده کوي دوی ته کتاب او حکمت ویزکیهم او پاک روزي دوی انک یقینا انت همداته العزیز زورور الحکیم پوهکاره یې. چې کله اسماعیل
چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور بنسټونه جګول او ویل یې ای زموږ ربه زموږ څخه یې قبول کړې بېشکه چې ته خو ښه پوه اورېدونکی یې ای زموږ ربه موږ دواړه تا ته تسلیم سوي جوړ کړه او زموږ له اولادې څخه هم تا ته یو تسلیم سوی امت جوړ کړه موږ ته زموږ دیني کارونه راوښیه او توبه مو قبوله کړه یقینا چې ته ډېر مهربان توبه منونکی یې ای زموږ ربه پخپله له دوی څخه داسې پیغمبر ولېږي چې ستا آیتونه پر لولي کتاب او عملي علم ورزده کوي او روزنه یې کوي بېشکه چې همدا ته با حکمته عزتمن یې له 140 آیته تر 141 آیته د بحث یوه بله لړۍ پیل کیږي په دې کې هم بني اسرائیلو ته بلنه ورکول کیږي چې د اسلام وروستی شریعت ومني په دې وجه چې دا د ابراهیم اصلي دین دی چې د همدې دین په وجه د قیامت له عذابونو ساتل کیږي په هغو طریقو له عذابه نه ساتل کیږي چې د دوی په ذهنونو کې دي کوم چې په تیرو 123 تر 140 آیاتونو کې رد شوي په دې آیاتونو کې دوی ته په لاندې ډول بلنه ورکول کیږي اول د دین مشري نسبي میراث او خوشي دعوه نه ده چې هر څوک یې ترلاسه کړي ابراهیم علیه السلام چې دیني سرلاری جوړ شوی هغه هم امتحان ورکړی په ازموینه کې بریالی شوی د دین مشري د ابراهیم علیه السلام د هر اولاد نسبي میراث نه دی بلکې د ابراهیم علیه السلام په اولادونو کې هغه چاته ورکول کیږي چې په شرک نه وي اخته کعبه او ورسره په څنګ کې نور سپېڅلي ځایونه د ابراهیم علیه السلام میراث دی که تاسو د هغه وارثان یاست ولې د دیني شعایرو په توګه نه منئ ابراهیم علیه السلام د مکې د ښار لپاره له الله څخه د امن دعا غوښتې ده د دې ښار پرمختګ یې د مؤمنانو لپاره غوښتی د مشرکانو لپاره د رزق غوښتنه هم نه کول خو الله ورته وویل چې رزق د دنیا رزق د امامت په څیر نه دی بلکې دا کافر ته هم په لنډمهاله ډول په دنیا کې ورکوم نو که تاسې ځانونه د ابراهیم علیه السلام اولاد او رښتیني وارثان ګڼئ نو ولې شرک کوئ ولې د شرک او مشرکانو ملاتړ کوئ ابراهیم علیه السلام چې بیت الله جوړوله دعا یې وکړه چې الله زموږ څخه یې قبوله کړي موږ تا ته تسلیم سوي مسلمانان جوړ کړي زموږ له اولادونو څخه هم مسلم امت جوړ کړي او د دوی له منځه په دوی کې پیغمبر راولېږه نو که تاسو په رښتیا د ابراهیم علیه السلام پر لاره روان یاست ولې دغه اخري پیغمبر نه منئ چې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام د همغې دعا مصداق دی ابراهیم علیه السلام مسلم او دین اسلام و تاسو ولې د هغه دین نه منئ ولې د هغه په څیر ځان ته مسلمان نه وایاست ولې تاسې ځینې ځان ته یهودي وایاست ځینې نصراني ولې د الله دین په داسې نومونو یادوئ چې د الله په کتاب کې بنسټ نه لري ولې د الله دین کله د شخص په نامه کوئ او کله د سیمې